السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری قاری صابر بیا تاسو ته مخاطب یم. الحمدلله په جومات کار شروع دی. څومره ملګري چې نو ګوره ویډیو شیر کړئ. ستاسو نه د ویډیو د شیر کېدو یو پرزور اپیل دی چې یاره تاسو خامخا چې دا ویډیو شیر کړئ. یاره ډېر د ډنګ سرودونو ویډیوګانې خلک شیر کوي. د الله لپاره د الله د کور دا ویډیو چې دی نو دا هم شیر کړئ. کار روان دی. موږ وایو چې ګوره دا کار ونه درېږي. دا به ستاسو انشاءالله په دغه باندې کېږي، په همت سره کېږي، ځکه چې تاسو زموږ ویډیوګانې شیر کړئ. او ګوره موږ ته د 20 روپۍ ضرورت دی. او دا کرش شګه م راوړله. نو دا کرش شګه چې دی نو ګوره دا هم فلحال موږ ته نسیا راغلي دي. د دې شګې هم په دې کې 600 روپۍ پاتې دي. د دې کرش خو لا 1 روپۍ هم نه ده ورکړي. اوس دا دیوال دی که نه، انشاءالله العزیز دا دیوال اوچتوو. نو دا دیوال چې اوچتېږي نو دا به موږ په دیاړی باندې هغه کوو. نو کم از کم په دې باندې هم پیسې پاتې دي. هغه مصریان چې کوم لګیا دي نو هغوی له نیمې پیسې ورکړي دي او څه تقریبا 80,000 روپۍ د هغوی پاتې دي. او دا جومات چې دی نو دا تاسو وینئ دې حد ته راورسېدلو چې یاره ماشاءالله دا ډانګې راوچتې شولې. دا جومات تاسو کتلی شئ ټول ملګري. دغه شانتې دا مخکې ټول کاڼي غټې غټې ډېرې پکې د کاڼو ولاړ وو. د دې هوارې هم وشولو. ماشاءالله دا خلک لګیا دی. دا په جومات کې کار دی. څومره دنه کېدي چې ګوره شیر کړئ ویډیو. ډېره مننه ملګرو. ډېرې ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ. ستاسو نه ګوره مونږ صرف د ویډیو د شیر کېدو تمنا لرو او د دغه تاسو ته کوو. تاسو کتلی شئ هغه ځای پورې. نو یاره زه وایم که د الله د کور ویډیو یې څوک یې نه شیر کوي جو بس دا به ظلم وي. نو انشاءالله العزیز چې خامخا به یې شیر کوو، ځکه چې د الله کور خو چې دی نو یا یې زه جوړوم یا بل سړی پکې چې دی نو په هغې کې لاس یا بل سړی دا نه وایي چې مونږ وایو چې یاره صرف زمونږ هر ځای کې چې وګوره په دې کې خپله حصه اخیستل به مونږ خامخا کوو. هغه هر قسمه چې هغه که د ویډیو د شیر کېدو وي، هغه که چېرې د یو سړي وس کېږي او وایي چې یاره زه پکې خپله حصه اخلم د پیسو یا د سیمټو یا د وسپنې، نو هغه هم مونږ ته ځکه چې د هر قسمه شي ضرورت دی. دا دا وسپنې تاسو وینئ دا هم راغلي دي، دا ډېګي راغلي دي، دا بیمان دي. انشاءالله په دې ډېر پیسې راپاسه به اوس بیم کېږي پاسه، او دا پیلرې دي دا به پکې ډکېږي. نو لکه ډېره زیاته غټه خرچه ده. او زما نمبر چې دی نو دا تاسو ځان سره نوټ کړئ. په دې زما سره رابطه کولی شئ 0340 43 43 329. بلکې په دې پیج باندې هم زما دا نمبر چې دی نو پیج باندې زما نمبر شته 0340 43 43 329. او ملګرو نه پر امید یو زه د موبایل باندې کال راځي دغه به بند کړو ویډیو ستاسو اوس مخکې کار دی شیر کول. نو چې څونه دنه کېدی شي ویډیو شیر کړئ. او الحمدلله کار ډېر ښه په دغه روان دی زبردسته طریقې سره. خو کله هم که دا کار ودرېدو نو بیا به زموږ د ملګرو نه صرف دا یې وګیلئ چې یاره مونږ چې دی نو د الله دپاره ټایم نه ورکوو. او دا یوازې زما نه، یعنې هر ځای کې جومات مدرسې یا هغه ودرېږي نو دا تاسو پوه شئ دا زموږ د ایمان د کمزورۍ یو غټه ذریعه ده. ځکه چې کله مونږ دا زموږ یو دا خبره که نه چې زما دا ویډیو څونه شیر کولی شي نو دا هغه خلکو ته ورسوي چې چا په لاس کې دا کاري. دې ته وګورئ که نه د توتکان اس ډي صاحب ته دا مونږ وایو چې دا د پیرخیلو کې دا جومات دی په څوکنۍ کې. نو زمونږ د ستن سره دا حساب راغلی دی. ته وګوره دا په جومات کې دننه دا غاسټی ده. نو مونږ وایو چې هغه دیوال ته نږدې شي دا لرې کړي. نو اس ډي صاحب دا هم وایو چې راشئ د دې ځای ویزټ وکړئ. نو که په دې جومات کې نور څه دغه نه شئ کولی نو مهرباني مونږ له به دا یو وکړئ چې د دې جومات دا هم ستاسو دپاره یو غټ د خیر خبره ده چې تاسو زموږ لپاره دا کار وکړئ. د ویډیو په ذریعه باندې تاسو ته دا وایو دا ویډیو وکړئ چې دوی له دا ورسي او موږ له دا کار هم وکړي. صحیح ده. نو اس ډي او صاحب ستاسو به ډېره مهرباني که چېرې تاسو دا ویډیو وکړه یا تاسو ته چا وویل د هر چا په ذریعه در ورسېده نو ګوره دا خامخا وکړئ زموږ دا کار ځکه چې دا جومات دی. صحیح ده. او نور چې دی نو د ملګرو نه هم مونږ د امداد منتظر یو د هر قسمه. او تاسو چې دی نو راشئ زموږ سره په دې کې ودرېږئ. او ملګري الحمدلله تر اوسه پورې څونه امدادونه شوي دي نو دا دی لږي او دغه د مصریان لګیا دي نو تاسو کتلی شئ. او بس دا ویډیو ستاسو سره مې شیر کړه. مخکې رسول ستاسو کار دی، مخکې چې دی نو خورول دا ستاسو کار دی. ملګرو ستاسو نو اجازت غواړم خپل ورور قاري صابر له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.